زموږ نن د لمانځه سره ډېره زیات کوتاهي روانه ده. په معمولي شي باندې زموږ څه لمونځونه قضا کېږي. خاص کر زموږ ځوانه طبقه د لمانځه اهمیت نه لري. بعض کسان خو د سهار لمونځ پیژني لري. واورئ دا کوم کس چې د لمانځه د قضا کېدو په عذاب باندې خبر سي یا د لمانځه په فضیلت او اهمیت په ثواب خبر سي، زما دا یقین دی قسم به نه اخلم چې دا سړی به یو منټ هم د خپل وخت څخه لمونځ نه وزندی. نن موږ د لمانځه په اهمیت نه خبر یا خبر یو یقین او ایمان می کامل نه دی. ګورئ لمونځ د اسلام یو عظیم رکن دی. دا یو ډېر مهم عبادت دی. د مذهب اسلام تر ټولو اړین بنیادي رکن دغه لمونځ دی. د دې لمانځه ثواب او دغه لمونځ د الله د رضا یو عظیمه ذریعه ده. الله سبحانه وتعالی په دغه لمانځه د ټولو زیات راضي کېږي. ځکه نبي علیه السلام وایي زما د سترګو یخوالی لمونځ دی. قرة عیني زما د سترګو یخوالی دغه لمونځ دی. د قیامت په ورځ به اوله پوښتنه ستاسو د لمانځه کېږي. اولین پرسش نماز بود. د قیامت په ورځ چې د الله حضور ته ودرېدې اول به الله سبحانه وتعالی درته وایي چې لمونځ کوئ. تا په څه شي باندې لمونځ قضا کړي؟ تا په خوب لمونځ قضا کړي؟ ټوله شپه به دې ویډیوې کتلې یا به مجلسونه کول یا به په عبس او لهو العب کارو باندې اخته وې. د سهار لمونځ به دې په دې باندې وخوړې یا به دې د ماخستن لمونځ په دې باندې وخوړې. پر 50 روپو ګراک باندې تا د لمانځه د جماعت لمونځ پرېښوئ یا دې لمونځ قضا کوئ. بیا به هلته د لمانځه د قضا کېدو عذاب الله تا ته درکړي. الله دې مو وساتي. ځوانانو ته موږ وایي چې مه کوئ، د خدای ره وګورئ. دا ستا ښایسته ځواني چې د الله په عبادت تېره سي ښه خوند کوي، که د الله په نافرماني تېره سي خوند کوي. الله عزوجل ګورئ دا ځواني یو ډېر مهم عبادت دی. د ځوانۍ عبادت یو ډېر اړین عبادت دی. الله ته خوښ عبادت دی. ځکه په دا وخت په انسان باندې شیطان هم پسې نفس هم پسې نور خواهشات هم زیاتې. دا ټول شاته پرېښول د الله عبادت ته ځان حاضرول دا عین عبادت دی. دا عین جهاد دی. افضل جهاد دا دی چې شیطان سره مقابله وکړي. افضل جهاد دا دی. چې سپین ږیری شوې او خو بل کار ته نه لرې. وقتی پیری گرگ ظالم می شودی پرهیزگار، در جوانی توبه کردین شیوه پیغمبره. چې کله دا لیوه نه دی، دا لیوه چې کله ضعیفه سي د حملې ولویږي بیا دی د ارامۍ ته وایي چې نور زموږ ستاسو جوړه ده، بس زه نور د خدای بیریږم یا پرهیزګاره سوم، بالا زه پهٔ کار نه لرم. بیا در جوانی توبه کردین شیوه پیغمبره. په ځواني کې توبه کول، په ځواني کې د الله عبادت ته ځان فارغ کول، په ځواني کې د قرآن تلاوت ته ځان فارغ کول، د ځوانۍ دا ښایسته ورین مخ، دا ورین تندی الله ته په سجده ایښول، دا در ټول مهم عبادت دی. الله ته خوښ عبادت دی او دا د شیطان سره عین جهاد دی. چې سپین ږیری شوې نو بیا خو کور والا هم درته وایي چې ووځه ته خو یو څو وخت ووځه، خو بغیر د دعوې او بغیر د جنجاله بل کار نه لري. یو شرای هم پسې در وکړي هغه کور والا له اساسه بیزارې، د کور انسانانو لمسیانو زامن در څه بیزارې، بغیر د مسجد نه بله بیا کومه لاره پاته. دا هم د خدای فضل دی چې په دا سپین ژیرتابه کې موږ مسجد ته مخه کړو. دا هم د نیکبختي یو علامه ده. اخره خاتمه مې برابرېږي الحمدلله. خو په ځوانۍ کې هم کوشش وکړه، په ځوانۍ کې هم کوشش وکړه د دغه د لمانځه د په ښه توګه باید موږ ادا کوم. د صحیح د ادا کېدو اهتمام موږ وکړو چې څومره کوشش وکړو د لمونځ صحیح ادا کړو. او زه دا ځوانانو ته وایم ګوره که غواړې چې لمونځ په صحیح توګه ادا کړې جومات باندې وکړه. ستا ټوله ذمهداري پر امام باندې ده. ستا ټوله ذمهداري پر امام ده. که دې قرات نه و سم هم د لمونځ ادا کېږي، که سبحان ربي العظیم در څخه پاته سو هم د لمونځ ادا کېږي. دا د جماعت لمونځ دومره فضیلت لري. اول فضیلت یې دا دی چې ستا لمونځ ستا د لمانځه ذمهداري امام واخیستل، بس ته خپل لمونځ د شا د خوا اقتدا پسې وکړه. او دوم دا د المنز الله سبحانه وتعالی په 28 درجو در بدلوي. د جماعت په 28 درجه باندې حدیث کې راځي د ابن مالک رحمه الله روایت دی. وایي نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل چې سړی د ورځې 5 لمونځونه په جماعت باندې وکړي په داسې حال کې چې مخلص مسلمان وي.
الله سبحانه وتعالى بدته د دوه نعمتونه ورکړي. یو دا دی چې الله سبحانه وتعالى به د جهنم د اور څخه براءت ولیکي چې دا سړی د جهنم د اوره بری دی، خلاص دی. او دویم دا چې دغه کس نوم به د منافقینو د لیډ څخه ووځي، د نفاق څخه به دی ووځي. دا څومره لوی اجر دی. دا په 5 وخت لمونځ په جماعت باندې الله سبحانه وتعالى مشترک کوي. که وخیاسم که وخویم 5 منټه در مخه 10 منټه در مخه مسجد ته ولاړ شه، دغه لمونځ به الله په 28 درجو در حساب کړي. دغه لمونځ به په صحیح توګه ادا سي او دغه لمونځ په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالى تا د جهنم نه آزاد کی او د منافقینو د لیډ څخه به دی وباسي. څومره غټ اجر دی. لیکن موږ سره لاپروايي د دې اهمیت اوس موږ ته نه معلوم شي، د دې اهمیت موږ ته نه معلوم شي. که سړی په صحیح توګه لمونځ ادا کوي د دې په رزق کې الله سبحانه وتعالى برکت اچي، په رزق کې الله برکت اچي. او لمونځ بې جماعته کول یا بغیر د عذر څخه جماعت پرېښودل دا ډېره ګناه ده. د دې د ګناه او د دې ګناه اهمیت د دې څه معلومېږي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي زما زړه یې چې ځوانانو ته وایم چې بوټي را جمع کړه او بیا مؤذن ته هم اذان وکړه، بیا ورته هم اقامت وکړه، امام ته هم ته جماعت ودرو، بیا زه راسم سم په هغه کورو یا په هغه ځایو او دکانو کې چې کم کسان بغیر د عذر د جماعته پاته سوي دي د هغوی کور ته اور واچو. نن ما او تا د 5 روپو په ګراک باندې جماعت قضا کړی دی که نه؟ نن ما او تا د لهو ولعب او د فضول مجلس په کېدو باندې موږ او تا جماعت قضا کړی دی که نه؟ په لهو ولعب باندې موږ جماعت نه دی قضا کړی، په کرم بورډ باندې موږ جماعت نه دی قضا کړی، په دغه لډو او چکه باندې موږ جماعت نه دی قضا کړی. ولې؟ دا ستا ځواني ده. الله په دې عبادت خوشحاله کیږي. د عبادت اهتمام وکړه، الله پر راضي که، آخرت په جوړ که. دا تیریږي. هغه ستا بابا څه پوښتنه وکړه ته بابا ته یې وخت زما رقم ځوان وې که نه وې؟ هغه به ورته وایي بچی زه دغه ځوان. هغه په لاره کې وایي بوډا روان په ملا باندې داسې کوږ په لاس کې یې لکړه. دا ماشوم دی زیرک ماشوم. ول بابا هغه ورته الله ول دا غشی او کمان دې په څو واخیستی؟ دا کمان مشابهت د د ملا سره ورکړي، دا غشی هغه د د لاس له کړه شو. بابا هم ډېر د وخت سړی و، ذهین سړی و. هغه ورته بچی صبر وکړه، دا به الله مفت تا ته درکړي. نو دغه حالات ته موږ تاسو الله مفت بیایي، بیا به هلته افسوس کوي چې ځواني مې څنګه تېره کړه. د افسوس څخه دا دی چې باید خپل زندګي موږ د الله په اطاعت کې تېره کړو. خاص کر د لمانځه ډېر اهتمام وکړو. زموږ لمنځونه ډېر کمزوري دي او خاص کر ځوانه طبقه د جماعت اهتمام نه کوي. دا الله ناراضه کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت مې درته پیش کړي چې هغه وایي بغیر د عذر چې جماعت قضا کوي زه د هغوی و کورو ته ور واچوم. او په جماعت باندې یو لمونځ کول 20 درجې ثواب زیات لري د عام لمانځه د یوازې د لمانځه څخه. نو موږ ولې دومره لاپروايو؟ موږ ولې د آخرت څخه دومره ځان بې برخې کوو چې الله سبحانه وتعالی په یو معمولی عبادت چې اسانه عبادت دی په جماعت باندې لمونځ باندې الله موږ ته دومره اجرونه راکړي او موږ ته اوس بیا پاتې دا نه دي پکار.